سلامونه ملګرو د الله د رضا دپاره وتم زبرګه د روژې میاشت ده پوه شولې او زه دا پارسل یې تقسیموم واوړه ملګريه واوړه ویډیو خرابه کړه یار بیا سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو د الله د رضا دپاره وتم د رمضان زبرګه میاشت ده ډېر غریبانان وروڼه زما دلته داسې خوار ګرځي د هغوی دپاره مې دا پارسل یې راوړي دي د دها ګاډي شاته ولاړ دي هېڅ مقصد مې نشته صرف او صرف یو مقصد مې دی پاریو لرې شه هر کور ته چې ځم چې دا رزق ورسومه نو موږ سره اوس انشاءالله اوس په دا غریبانان هلکه دغه یو غریب را روان دی راشه ملګریه وعلیکم سلام دا واله ملګریه ښه دې خوا د کیمرې ته لږ مخامخ شه ټیک ده زه دعاګانې کوه ښه دعا کې نه ګوره هېر نه شم په درستخان راته دعا وکړه ښه چې تک تک بوم دا ټیم یو سپېڅلی غریب را روان دی غریب د وخت سپېړو والی دی دې خوا راشه ملګریه مه خفه کېږه چې زه یم پوه شولې تا له به خدای پاک رزق درکوي دا واله کیمرې ته چیکه تک بوم وکړه نه شي کولی ښه ایماندارو به دغه خدمتونه کوو هېڅ مطلب مې نو نشته دغه خدمتونه دا ورګه بل یو سپېڅلی ملګری را روان دی دی د وخت سپېړو سم ځپلی دی هلکه دا خو بیخي دی خو په یو طرف باندې دغه دی یاره سمکور شوی په خیر ځوانه څنګه یې ښی جوړې ټیک ټاک دې کیمرې کې ښکته به راواخله ورته وایې دا مکمل چې کوم دی حالاتو ځپلی دا واله ملګریه ښه دا واله زه دعا کوه ښه چیکه تک بوم نه کې ښه دا ټیک شو دا مه کوه چیکه تک بوم لاړې سره د فیملۍ لاړې شاته یو صوفي را روان دی ډېر چوټ غریب راته ښکاري په غریبۍ کې ډګري ماته ښکاري اخیستې ده نو ودرېږه با صوفي صاحب ودرېږه اله نه رامنې کېږي جوړې مور ته ایماندار شي بند که ګاډی بند که وعلیکم سلام ملګري موږ یو ویلپیر چلوو خپل اختوخ ویلپیر دی چیکه تک بوم ووایه هلکه پوه یې ښه ورکه پارسل وله ورکه ملګریه امید لرم چې ته به ډېر خوشحاله شي او درستخان باندې به راته دعاګانې کې صرف د غریبانانو دپاره راوتی یم ملګري ریاکاري نه کومه ستا غونته کې ځوانان دې په دې ملک کې پیدا شي انشاءالله تعالی چې یو غریب به بې ډوډۍ پاتې نه شي دغه مې لګي غریبه دغه مې لګي ټلیفون وکړه کور ته ټلیفون وکړه سلام علیکم کورودانې پخلی بالکل مه کوه یو مسلمان نه وتی دی ټول بازار کې خوراکي تقسیم کړي یو بېتها شمال تقسیموي نه بالکل یو تستکه چیز پوغ نه مه پخوئ دا په ناره دا وړه مې صحیح ده جی ښه ډېرې دواګانې درته وکړي دا والې جي دا قبول کوي دا زما سره دا ګاونډي دی که دله هم دې ورکړه تم خوارې غریبۍ والې ډېر زیات خبر چې زه یم ته به غریب کېږې نه که خیري ښه دا واله دا ځان سره قبول کړه دا مونږ چې زه ورته لږه دوا وکړم پخلی ونه کوي دا یا الله خدایه پاکه ته ایمان سلامت کړي یا الله دقسې توفیق ورکړي چې د غریبانانو وایرل پکې یاد کړه خدای پاکه دقسې په دې کامیابۍ کې وایرل کړه خدای پاکه او یا الله پاکه دقسې نورو مسلمانانو هم توفیق ورکړي خدای پاکه دقسې داسې ډېر مالداره سامج ته خو صرف په خېټې په خپلو ځای کې ږدلي دي که نه ما به کې سپاټ ډېر وکړه سبا له بیا پارسل در کوم ښه بس ملګرو تا خو بس مړه بس یو فرشته راغلی دی جي ماشاءالله بالکل د صفت تاسو واورېده جي دغه دعاګانې دي بس موږ ته کېږي جي به دغه دعاګانې دي جي بس بل په یو پارسل د امریکې ته اوس په دوا نشم لېږلی الله دې عزت وکړي دې خوا راته شم ملګریه به دا ملګری او تاسو واورېدو څومره دعاګانې راته وکړې انشاءالله تعالی که خیري مزید په بل پروګرام کې سره بیا شریک کېږم سلام علیکم ډېر ښه سړی و که نه ښځې په قطارونو د خلک ولاړ دې داسې خلکو له خدای پاک بې مان جیداد هم ورکوي که نه صدقې چې څوک وباسي او بیا په دې روژه برکت میاشت کې دا څه کې یو ټکی به پکې استعمالول شو کیچپ میچپ هغه په چېرته ما ویلی وي کېدای شي بل پارسل یې م راکړی وي چې هغه به چا وویلو دوه پارسل یې بیا وله نو ویلی به دې پکې که نه راتلو که نه نو سم یې کړی تا ته ښه په طرف بې تعلیمه یم چې زما تعلیم ما به لوډر چلولي ته خو ځان نه ګډېولی وې بانګي ویله دا واو الله دې په ایمان خوشحاله کړي د پخلو نه اوزګاره کړم په دې خوشحاله یم چې نن دې پخلی ونه کړو او که نه سم خدای دې سم نه خلاص کا اوس پسه کو په ما دې پخلی ونه کړو په ګاونډیانو دې م راباندې ونه کړو
ښځې هغه شی مې په 1500 کې روان دی نوم یې رانه هېر شو څه شی ورته وایي بشپېښر خو څه وکړمه نو اوس شوې ده نو بس داسې کار به وکړو په نورې څه هم خفه نه یم په دې هم خفه نه یم چې وږی پاتې شوم خو په دې خفه یم چې ډېرې بېتحاشه دواګانې مې ورته وکړي که چېرته پکې یو په غلطۍ کې قبوله شوه نو هغه شی به په رښتیا مالداره شي نو کله یې چېرته په ژوند کې چې ځان ته دواګانې کړي دي خو هغه خبره ده که نه وایي نیکي کر او سوشل میډیا پې ډال خو داسې کار به وکړو دا یو به اوس نیمه کړو او دا بله به سبا دپاره کوي نو اوس څه شو هر څه جاښه پراته دي درته وایم چې هر څه جاښه پراته دي اوس زه په چېرته زه اوس کوم ځای کې وګورم ځه بیا دې څه غوبل اخیستی بیا پسې پسې ګرځي موبایل مې ورک دی موبایل ټول ځای نه یې پسې وکتل ای سړیه لږه ګزاره وکړه روژه ده د ثواب میاشت ده موبایل دې په لاس کې دی جادو دې کړی په ما دې جادو کړی جادو نظر مې نه لګي نظر ستا نه مې په خدای کله خلاصوي ستا نه مې په خدای کله خلاصوي درته وایم چې په ما دې جادو کړی دی ما ته څه په نظر نه راځي یا به زه په دې کور کې یا به زه یم لړکه کوره سړیه ته باسې ګپ لګې ما به درې په دې لرې کې دا چاړه چې تاو کړي راتاو کړي اله پروردګاره د ګاونډیان بس وي اله ته به ماله چاړه تاوې ته به ماله ته یې سو نه شې ته یې سو نه شې ظالمې ګورې ستی به دې کمم چوره به دې کموې داسې به دې کمه خولې ته به دې واچوم مزغو ته مې دماغ ختلي ګورې درته وایم چې په ناره مې روژه ماتې کړی غلي شه ګورې وایم پلار مې سخته غټه غلطي کړې ده چې ستا غونته کې بګوړه دی زه ورکړی یم بګوړه اوس په حساب کو ته راپاسه تا خو ما ډېر صبر وکړو ته یې سوره څه شو هغه ما ته ورکړې ته یې سوره ته په شا اورېدلې نه خپل عمل راسه وکړې چې خپل عمل د سره وکړم هلکه خو پر ځان سره ووایه چې ما سره سبزي وړکه او ما سره کار نو دې ورته څه ضرورت ګاونډیان به څه وایي خلک به څه وایي سړیه یوازې سبزي کټ کول نه دي دا ټول لوښي به مینځي دا لوښي به مینځي نه سمه خوځوه په خوله په واک کې خوځوه ګورې زه خوله سمه خوځوم مطلب مې دا چې د لوښو سره سره به زه هم جارو کوو که خیر وي زه به څوک جارو کوي عایشه بچې دغه ته هم فکر کوه که نه صرف یعنې دقه لپنګان درته ټلیفونونه کوي زما خبره واوره بند که دا ټلیفون هلو هلکه د ښځو زموږ جاښه ده ښه بند که بیا رنګونه کې سړو له پکار دي چې د ښځو د حقوقو پوره خیال وساتي او ښځو له هم پکار دي چې د سړو د حقوقو پوره خیال وساتي څه خیال یې وساتو مطلب دا چې د یوې جوړې په ځای څلور نه غواړي دا خبره به اوس کوم طرف نه راله دا پکې راله دا خبره به نه کوې دوباره د ځان نه ماته حقوق لړه او ډېرې خبرې مه کوه ډېر نیغ نیغ مه کوې که نه بیا دې ګوښمال کوم خوله سمه خوځوه ګوره خوله سمه خوځوه ګورې خوله به ته سمه خوځې د ښځو حقوق څه دي بیان یې که ګنې هغه زوړ ډانګې بیا راخله مطلب مې دا دی چې د ښځو دا حقوق دي چې سړو له پکار دي چې د خپلو ښځو سره بیبیانو سره پوره مرسته وکړي مطلب دا چې کټوۍ کې ورسره هیلپ وکړي او مطلب دا سبزي مبزي ورسره وړی کړي ځای مې جارو کړي ماشوم پاک کړی داسې وغیره وغیره عایشه بسې اوس پوه شوې ما ته څه پته و چې ته د واړو سره سټ کېږي ګنې ما به یو 2 ورځې مخکې پته را باندې کړی وې او بله خبره دقسې کار کوه د ښځو سره په دې خلک ښه ښکاري صحیح ده اوس د نظر زما په سر مې ډېر زیات درد دی سړیه 4مه روژه ده بس کمزوري شومه ډېره زیاته اوس داسې کار وکړه زه لږ ارام کومه په کمره کې یو 6 غنټې خوب کومه ته صرف 2 کاره وکړه څه یو دا کار وکړه چې ماشوم غول کړي به صفا وینځي او دویم دا کار دی چې باتروم څخه دی هغه به صفا راوینځي سم به یې شیشه کړي که دې زخر مې دا کور د دې په نوم نه وی کړی که نه تا دله ما دلته راښکله لکه زوړ ظالمه ما تا ته دا ځای یاد کړی دا ته کوم ځای وښي لا بس دا ځای ګوړومه چې دا نور واخلي چې ټماټر ترقۍ کې روان شي د خدای به انصافه ترقي به موږ داسې کوو ترقي به موږ هله کوو چې ته دا نیمه پوله راووې او په دې کې زه یو نالۍ ورکړم د هغه ټاوره پورې او دا موږ له ټماټرو کې یو ټرک ټماټر ته لچوتوم دا پوله لا دا پوله د موږ په حدودو کې نه ده دا لاره ده وعلیکم سلام کاکا په خیر راځي پوه شوې که نه دا پردۍ لاره ده په ګډوډو سره هلکه لارې کوڅې پرېږده دا پوله راووخه نیمه دا پوله راووخه که نه زما اوره که نه استغفرالله زما روژه ده ته چې کوم حرکات کې دا خو څوک به بوزه کې هم نه کوي ته به اوس ما ته ښوده نه کې مشر ته به ته ښوده نه کې خوش انسانه دا پوله اذان یې وکړو پوله ووه
घबराहट बबदा तेरी तो यारी हालत जवा جوخته هوا چې خوا دې خوا کې لګیا یم لاله لږه ګزاره کوه که نه روژه ده نو د مرګ په څټه ناست دی استغفر الله یا پروردګاره پردي حق را باندې ونیوې پروردګاره یا الله ته را باندې خپلې پردې را واچې پروردګاره یا الله دا پیدا ټماټر چې کوم دی سم په بوجو کې چا روپۍ راوړو خدایه یا زما ربه په ټماټر ریټ راولې په تماکو ریټ راولې پروردګاره په دې حق را باندې ونه وخې یا ربه تم بھی حساب کتاب جنتیان کی پروردگار حساب را سره ونه کې بالکل ګورې غر کی یا پروردگارا یا زما رب الله خدای پاکه د زړه مرادونه مې پوره کړي زما ربه دا ټولې پیسې د خلکو نه والې مال یې راکړي خدای پاکه ستا پیسې وشو زموږ ډېر کار وعلیکم السلام لاله وګوره دا نیمې ته مې ورسوله پوره ووخه راشه د کامیرا کله په پټي کې منظم ولاړې ټوپۍ دې په سر د هغه ته پوره ووهه که نه لکه دا د کوم ځای انصاف دی مسلمانه دا خو پردۍ پوله ده ته راشه دې خوا ته لږ راواوړه تا هغه ځای نه چغې وغې په مسله ناست دی پوره وخه دا خو پردۍ پوله امیره ګیره دې نوم ته را رسولې د خدای بندان خط ته یې پوله دې راګیره کړې که نه په دې خو خلک ځي په دې زنانه ځي په دې باندې نارینه ځي او لکه جومات ته پې خلک ځي دغه مخامخ جومات ته او تا دا قوله په سر کړې ده وده ته وې پوره وخه یاره نو ستا هم خبره ټیک ده نو اوس موږ ستا ومنو که د مشرانو ومنو موږ خو لکه د امیني ګیر یو خدای دې تباه نه که تا دا پوله ولې وواله تا تپوس چا نه کړی د خدای په انصافه ته به الله له جواب ورکړې که نه ما شرمې په دې ګاونډ کې مردا خلک به زما باره کې څه وایي ستا باره کې به نور خلک څه وایي خو دغه ودا څه چې ده وي او څه چې موږ ولیده خو دقه به وایي که نه خو داسې کار دی امیر صاحب ته لا بل ورځ د عمرې نه هم راغلی که نه زه درته یو ریکویسټ کوم چې دا لار ده ګوره حدیث شریف مفهوم دی چې جومات تنګ کوي خو لار غټه کوي او تاسو نښتې او لارې راوهئ که نه ګوره تاسو وګورئ چا د ځان سره څه ویوړه بېنظیر یې د ځان سره ویوړه چې ته به یې د ځان سره ویسې عیشه بس لږ نور هم پوهه که د خدای خاطر وکړئ مړه ګوره زما یو خبره واوره چې په معاملاتو کې انصاف نه کوي هغه سړی د اعتکاف نه کوي وا نه دا تی سر تا ته ډالۍ کو اصل کې خانجي چې خبره موږ ته دا کابل راتراشله کابل پرېږده امیره داسې کار دی زما خبره واوره دا د ګپ خبرې نه دي صحیح شوله دا لار ده دا پټی زما د رور پټی دی صحیح شوله هغه هم ما کېنولی او په خبرو باندې مې پوه کړو او تا ته هم ریکویسټ کوم چې ځان پوه کړه داسې کار دی زمونږ په پښتنو کې په پوله په دې باندې څومره پښتانه مړه دي د دې پولو د لاسه مړه دي که نه نو لکه تاسو لږ په ځان کې انصاف پیدا کوئ زه درته ریکویسټ کوم وایې دا آخري خبره درته کوم که نه چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي انشاءالله تا کو دا نه واله اوس ځان نه وژنم زه دنه لاړم خبره واوره هلکه دې خانجي خو ډېر زړه پورې خبرې وکړلې مړه موږ له غلط کار نه دی پکار خو داسې کار کوم دا پولې دا پې رسومه بیا به ګزاره کوو احتیاط په